ته زیم څه د شیعه او سني ویلي جنګوي ته اوس دغه نیټ ته راوتې دوه شعرو لپاره یوه شعر مزمري دپاره راوتې ګفټینګ لپاره صحیح ده د ګفټینګ لپاره خو زه راوتلی یم که د هر څه لپاره راوتلی یم اوس خو غوږ شه تاسو د ما د رسول الله صحابه پرېږدئ تاسو د ما د رسول الله امهات المؤمنین پرېږدئ تاسو د ما د پیغمبر اهل بیت پرېږدئ موږ به تاسې پرېږدو موږ خو په تاسو کار نه ده درلودلی تاسو د ما د پیغمبر توهین کړی تاسو د ما د پیغمبر د صحابه و توهین کړی تاسو د ما د پیغمبر د اهل بیت و توهین کړی ده موږ خو د تاسو توهین نه ده کړی نه مو په تاسو کار درلودلی د تا په کتابونو کې د پیغمبر علیه السلام توهین سوی د تا په کتابونو کې د اهل بیت و توهین سوی د تا په کتابونو کې صحابه و ته کافران ویلی سوي د تا په کتابونو کې د رسول الله بیبیانو ته کافران ویلی سوي دي تاسې ووایئ چې موږ نور په صحابه و امهات المؤمنینو کار نه لرو موږ په تاسې کار نه لرو خلاصه سوه خبر تا څه وویل مله ته داسې ویلې کوې د شیعه او سنو خپلو منځو کې په دغو د کوم بحثونه ته دلته چېړې دغو کې جنګوې ده ویلې ښه دا له څو وخته راسې ته دې موږ خپرونې ګورې زه تقریبا ډیلی خو نه ګورم کله کله ګورم ته د شیعه سني ما خپلو منځو کې چولي دي او جنګوې اورې ها د څو کاله عمر دي ده ما 20 سال 20 سال تو په دې باندې خبر یې چې 50 کاله مخکې تاسې همدغه اهل سنت والجماعت دي چې په کورمه کې په شهادت باندې رسوي 50 کاله خو د موږ عمر نه ده دې خبر یې په دې خبرې چې کله سادینې چې موږ څو دا ویلې شي دی په دې ته خبرې نه ته د خپل تاریخ نه خبر یې چې ته کله په دې باړه چنار کې کله ته شیعه حکومتونو راوستلې دلته تا ته ځای درکړل دلته یې ته قائم کړلې دلته یې ته مقیم کړلې د 1900 اتیا کال یا نه اتیا کال د اهل سنت والجماعت باندې چې مو ماشومان مور ووزل ښځې مور ووزلې مساجد مروران کړل هغه وخت کې خو زه نه وم ولې مو کول زه ځواب درکوم که نه ته پړچینار د چي ته کتلی دی زه دا اوس هم باړه چنار شاوخوا یم که سر در ښکاره کړم کېدای شي اواز مې هم در ورسېږي باړه چنار ته خو خیر دور انر به نه وي چې ته پړچینور کې اوسې سمه دی او بله خبره ده چې پړچینور افغانستان است ته نه خبره ته وکړئ ما خبره به راوره بیا صحیح ده مرتوب مو سره معلوم کړی ده ښه صحیح ده اوس به راځو بلې خواته به نه ځو اوس به راځو بلې خواته به نه ځو ته مسلمان یې ته پرېږده زه تونه یو کوېسچن مو اچولی ته مو ته یې دې ځواب راکړه ته دا ویلې شي سني خپلو منځو کې جنګوي او دې ته ایتو ځواب زه در کوم چې د ته وله چې مطلب سنیان مې قاتل که داسې کاسې که دې ځواب هم زه در کوم صبر وکړه او پړچینور څه کوم دی که نه است ته افغانستان دی دسته بشاره سادې د ټوله د سنیانو منځ کې ګیر دی سمه دی اول خبره خو ده او دویمه خبره ده تو به شیعه اوس خپل ټایم نه وي تېر کړی سمه دی شیعه انسانیت نه ډک خالق دي د بله ورځ چې اسلام آباد کې تاسو دومکه وکړه دا مو ښه کار وکړو ښه اوس وکس تاسو دا ټول عمر د اهل بیت و توهین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و توهین ولې کړی ده کوي چا کړی دی توهین تاسې کوي د رسول الله صلی بیت و توهین کړی ده رسول الله څه کله صحابه ته ویلي چې دای ما صحابه دي هغه خو صحابه نه دي هغه ته چا ویلي چې صحابه دي دا چا صحابه کړي دي یعنی د نبی علیه السلام صحابه نه درلودل نه دغه صحابه نه دي د عمر څه کوم د سره خبره ته رضی الله عنه صحابه درلودل هغه خو امام دی هغه ولی دی هغه څنګه ته صحابه هغه ولی دی یعنی د هغه صحابه وو ته اوس چونه د عمر ابوبکر نه یې نه د علي رضی الله عنه خپل کسان دا ټیټه داسې خبره ما ته نه دی کړي ما ته داسې ویله چې دغه دوی خو د پیغمبر باد کړي د کوم عمر د بل عثمان یزید دا ټوله دوی خو د پیغمبر باد کړي دي پیغمبر خلخاني بادي کړي څه شي کړي دي پیغمبر چې کله هجرت وکړو د دنیا نه اندغه صحابه راپوتې د امې بوغې پیدا کړي مو خوړو امې ارڅ وکړه بیبي دی پورې څه کوپې پورې راوسته شومه پورې دغو ظلمونو ظلم وسه وکړو سمه دی خبره
ایما خبر ایما جواب خبری را که سامه ده تو سیزدی کوشن سینه خاطر تو ز دین باس و چړم تو نیمه یو کوشن و چولو تو د شیا او سنی ویلی منځو کې با الته څه نظام کې توب ده دو اندغه ویا چوالي یو خبره ده توکم د صحابه شیا و ناغه مسلمان ما دینه مخکې څه کله دو مسلمان شو دو خپل مسلمان نه وکنه مسلمان خو شو بیرته کنه نو یو سړی مسلمان نه وي هغه خپل د بیا پیغمبر دین د کوي هغه د صحابه جوړیږي د ښه قرآن کریم ما زړه دار نه کوي دا دې ته خوشحالي ګاندي پر تر وته سم ده او الحمدلله نور غوندي ورته خوشاله پریک د قرآن کې د توسې زدي سر خطلې هم څه د شیا سنی مانس کې ویلي هغه پاسورد جوړي قرآن پریک د اسلام پریک د اهل بیت پریک د پیغمبر پریک د څه شي صحیح ده کنه تونی خمو دو کوشن نه دی چولې کنه تونی مو دا کوشن چولې ته دال تر غلې شیا او سنی د خپل مانځو کې رخصي دراز غوبال د جوړ کړي دي او ته دینه نه خبر ده تاسو اجدو ته پرېګ د ما ته اعلان وکړه په دې بڑ چنار کې اعلان وکړه چې زنه په صحابه او توهین کوم نه د رسول الله توهین کوم نه په امهات المؤمنین او توهین کوم به تا پرېګ یو خبره ده ته د اهل سنت توهین ول دي صحابه او توهین ولیکه خاوس یو خبره عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببي مباركة أم المؤمنين قرآن واي دادي مؤمنان ومور دادي تا مور ده لا جوكسي قرآن نمن يا مسلمان ده توسي زدي سينام خاطر تماسي ماغتا تي عائشة رضي الله عنها وغويتا تي توسي زدي سير خاطر هم صدق کاري خبري جواب چې ته خبري جواب په اسانه ورکم ورک آسان موږ د دې د پاره راغلي چې مؤمنان او مشرکان سره بیل کړو خو تو شیا مشرکون بریخیتا سجدو کې نو سجدو کې ساري اندا سنیون روغ د مکای وکدا د خبره ته واک ونیسه خو تاسو سوال وکړه ما جواب درکړه دا وستا خپل د رسول الله سلام نه بیزاری اختیار کړل ځکه چې داغه بیبي ته نه مانی زری اختیار کړ نه هغه خزانه منو ویلی ومنم بس نه مانی خو بس مشرک شو ځکه چې هغه مؤمنانو مور ده خو مؤمن نه کچیر ته مؤمن وي ته ویل چې زمونږ مور ده خلاص خبره تا کوم دي خبره جواب زدر کوم کنه مو دا مشرکی چې سجدي کې مسار لګولې وي تاسو دراز غبال جوړ کړي د مکی کوي یو شی کوي ټارګټ کې چا سجده کوي چاته سجده کوي سجده الله ته کوي الله دې کوي او بیا مدد ولله الله نه غواړي لا علي رضی الله عنه غواړي ویلی نه غواړو الله نه هم غواړو علي نه هم غواړو ټول نه غواړو مخ اهل بیت منون کې انده شي چې مدد نه غواړو خا ماشاءالله سجدم کوي علي رضی الله عنه ویلی نه کوم الله فاطمه الزهراء هم سجده کوي چاته فاطمه الزهراء سلام الله عليها ویلی نه کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور دی ویلی نه کوم ته امام حسین علیه السلام تیم کوي ویلی نه کوم هغه د حسن بیت کنه انده اهل بیت باید سجده وکړو ورته کنه ویلی نه سجده د یوسف علیه السلام څخه خپل فلور ته سجده وکړه غي زوای او غي فلور وو ویلی فلور ته سجده وکړه یوسف علیه السلام ته څه واجب نه وکړي دي زوبرو کنه ورونو ته ویلې سجده وکړه هغه خو مخکینی شریعتونو موږ ته شریعت دی رسول الله شریعت راغلی موږ شریعت کې روا ده دا شرک ده دا شرک ته مخکې دغه ته ځون ته نوې دین جوړ کړي ته مخکې دین نه مانی چرته د ځون دغه ته نوې دین جوړ کړي دوت کې دوت کوم کتاب نه درخواست دي هغه ته سجده صحیح و هغه ته سجده صحیح اهل بیت ته سجده صحیح نه ده اوس موږ باید یوسف علیه السلام په شریعت عمل وکړو د یعقوب علیه السلام کدي محمد رسول الله د یوسف علیه السلام نبی نه نبی وو خو هغه خو دغه نبوت او رسالت او دغه شریعت مخکې تر نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه السلام شریعت موږ تاسو ته ټول انسانیت د په وسو شریعت خبره کوم ته خو دا اقرار خو کنه چې هغه پیغمبر غلط عزت سجده روا ولا رسول الله په شریعت کې ناروا ده رسول الله په شریعت کې نسته استغفر الله دا څنګه خبره کوي غاپي
پیغمبر او دا پیغمبر دی تو خو اقرار وکړه چې هغه پیغمبر نه و یا هغه غلط و هغه پیغمبر و الحمدلله په هغه ایمان راوړی دغه شریعت څو ښځې په اسلام کې سره نکاح کړي او موږ اوس له ښځو سره نکاح کوو داسې دی تو کې چې زور وي ساتیانې کوای شي بالکل یې وکړه تو کې چې زور وي څونه ما ته ویله مله تو کې چې زور وي که نه ساتای شي خپل حقوق ورکوای شي بالکل یې وکړه یعنی سوم کولای سم سل دانیم کولای سم نه خپل طاقت پورې هغوی کې بې طاقت و سمه دی هغوی کې بې طاقت و چې دوی کولی یعنی اوس یو مسلمان دغه وایي چې ما کې طاقت څه زه 20 ښځې کوم 20 ښځې کوم دا روا دي بس طاقت یې لري بس هغه خپل کابر دی تو خپل کابر دی هغه سړی تو کور نشته خپل کابر دی ښه ما مخکې دته وویل چې زه به دې پوهه کړم خو دا خلق سبحان الله دا په پوهه پسې نه ګرځي اوس ګوره پخواني شریعتونه دا د تا کتابونه وایي دا د موږ دپاره شریعت نه ده پخواني شریعتونه چې دي دا د موږ دپاره شریعت نه ده موږ دپاره خپل شریعت د زړه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت راوړی ده نبی علیه السلام ته ماته دې خبرې زوبرو که ته د نیټ ته راوتې د دنیا تاسو سنیانو کې تاسو افغانستان والا ویډیو کړي دي تو پسې تو به لیدلی نه وي او شاید به لیدلی غلی به په شی وي هغه ته ویلي دي چې دا منکر دی ویډیو ته هم سجده کوي سجده نه کوم زه د افغانستان ته لږ صبر وکړه زه خبره واوره نه بیا پوهېږي سمه دی داسې خلکو سره نو خبرې داسې غلطې دي نه ځکه داسې خبره ښه درته وکړم که نه افغانستان والا تاسو خپل ویډیو کړی دي د سیوی دي دا شیاو سنی جنگایی دا یو منکر کپیر سړی دی سمه دی اوکې اوکې ته نو ویډیو وخی ښه ورځه په خیر نه دا یو چې ور باندې پات چارپای نه پښتنه وکړه چې چارپای ته سجده کوي کنه وی دا ذوالجناح هم چی شی نومی ده؟ ذوالجناح ذوالجناح هم د امام حسین علیه السلام اسو بیا دا غریب هلته ډیر ظلم ورسره سوی غشي ور باندې لګېدلي دي دغو ته څنګه د سجده کول چې دا تاسې مدد ځینې غواړئ ورته پرېوځئ او ښکلوئ دا څنګه ده یوه خبره درته وکړم تاسې زه داسې نه یم ورغلی ته ماسې خپل دین کې نه وځې تاسې ما سوال جواب نه راکوئ تا ته زه یم څه ته ویلې نیټ ته راوتې د شیا سني جنګ لکه زه دا تا غوندې کافر دنیا ته ورپېژنم خو زه کافر ایما سجده سر سجده کې وي تاسو دنده کارونه کوئ څومره مو شهیدان کې اسلام آباد کې 38-40 خو مو صرف شهیدان نه د تا یو مسلمان د تاسو په مردارو وینو باندې لاسونه لا ولاکه سره کړي موږ باندې په مسلمان باندې دغسې مرمۍ اضافه نه ده چې د تا په مرداره وینه باندې ککړه کړي ښه ورځه په مردار وینه خو تو دی چیته نجس کور دی ما خو جواب درکړ تا خدای دې ما پوښتنه وکړه ما جواب درکړ تا ویل چې موږ وینه په سجده وو مؤمن مسلمان دی تا په دې مردار او نجس وینه باندې ځان نه مرداروي ځان نه پلیتوي ځان نه ککړي اهل سنت والجماعت الحمدلله 1400 کاله تاریخ لري هغه د خیر اراده درته غواړي خیر درته رسوي امن دین درته غواړي قرآن هدایت د اهل بیتو مذهب ته دې رابولي د اهل بیتو حقیقي دین او عقیدې ته دې رابولي صحیح ده ته اوس دلته پلانی ځای په خپله باندې ځانونه باندې خودکشانې وکړي ځانونه ووزني د اهل سنت د بدنامي دپاره د اهل سنت و بلا در وګرځه اهل سنت والجماعت تاریخ لري د الله جل وعلا په فضل و کرم سره هغه په تاریخ کې داسې خیانت نه کړی نه کوي او نه در خبر دی په خدای قسم دا تاسې ظالمان واسه چې په دې کورمه کې مو مساجد مو وسوځول قرآنونه مو وسوځول په قرآنونو باندې مو ډزې وکړلې زنانه مو شهیدانې کړلې ماشومان مو شهیدان کړل نه مو سپینګیری نه مریض نه ماشوم نه قرآن نه مسجد هېڅ شی مو ونه پېژندل دا خو تاسې دا کارونه دي تاسې دي دا د مسلمانانو نه دي بالکل
پوه شو په دې خبره ښه صاحب د آزاد مبارز هم لکه چې یو څه نیوکې در باندې لري ډېر په تکلیف باندې ولاندې کمنټونه کې ښه آزاد مبارز مهرباني السلام علیکم وعلیکم څرنګه بروباري ریغي برابر مهرباني برابر یو کاری صاحب زه دا وایم چې کسا د کراچۍ چې کی مفتی د شیخ تقی عثماني ته پیژنې کنه هغه یې چې په ټیک ټاک حروم دی ټیک ټاک استعمالول حروم دی او ته استعمالول طبقه نشتی دا دی وا دویمه خبره دغه جوابینه به ته متق اوکې یو دا یو جواب درکې وای قاری صاحب پلان کې عالم ویلي دی چې دا ټیک ټاک کې اوسېدل ناروا دي او کې کاروي دا ولي خو ویلي دا یې فکر کړی دی ته ولې کوي ځکه چې تقی عثماني وایي چې تاسو وایي چې هغه د ټولو مفتیانو مفتی دی هغه مطلب مشر مفتی دی نو ته د اول خو د تقی عثماني صاحب دا خبره د مسلمانانو دلته ښکاره کړه مهرباني بالکل چیرته ویلي دي مهرباني هغه فتوا سره ورک دا بیان مورد راوړه تا بیان افغانستان نه دا بیان موږ ته راوړو چې موږ یې واورو راځه مهرباني وکړه اواز مې درځي کاری صاحب د تقی عثماني صاحب دا بیان موږ ته راوړو بیان د افغانستان د ملایانو صحیح ده بلا خبره ده تا کومه بلا نه بالي تمام څلور مذهب تاسو معنی څلور مذهب بل متبلي تمزه التقي عثماني صاحب خبره موږ ته راوړو یا وایي چې په تقي عثماني صاحب می دروغ ویل دا خو زموږ ته چې ټیک ټاک ناروا ده د تاغوني انسان ته استعمالول ناروا ده زه درته وایم تقي عثماني صاحب هم پرېږدي ټیک ټاک دوه اړخ لري ناروا یې استعمالوي ناروا ده د دینو خدمت پکې کوي دا روا ده د مسلمانانو د عقایدو دفاع پکې کوي د اسلام او د دین او د ارزښتونو دفاع پکې کوي ناروا ده زه درته مماریتا لپاره ناروا ده زه درته وایم دا زه تقی عثماني صاحب هم پرېږده اما داسې تقی عثماني صاحب کومه خبرې کړې دغه د مسلمانانو ته ښکاره کړه او یا ووایي چې په تقی عثماني صاحب مې دروغ وویل آزاد مبارز مایک د خلاص کا کومه خبره چې کې ثبوت دلیل ځان سره راوړه بیا خبره کوه پیغمبر علی السلام حدیث ته پیغمبر السلام حدیث ته تام اوریدلې د ما پیغمبر سره حدیث ته بروسته زو خبره ته دا حدیث ودرې دا حدیث وایي دا ټیک ټاک درسره تصویر استل حرام دي څوک وایي او کور پیغمبر السلام حدیث نه دی څوک وایي چې حرام دی دا تاسو ملایان وایي چې حرام دي حدیث بیانوي د پیغمبر علی السلام دا حدیث په کوم ځای کې راغلی دی تاسو ملایانو نه اوریدلې ملایانو دې اورېدلی او تاسو ملایانو نه اوریدل شوي دي دا حرام کار تا ولې کړی زه به د خپل اکاونټ دی عکس لګول دا حرام کار دی ولې کړی خو زه تا ته وایم چې دا ته په لایف کې ناستې هلته وایې چې حرام دي مونږ ته وایې چې حرام دي او دلته ته خپل پکې ناست زه خو ما خو حرام نه دی ورته ویلی چې تا د دې ملایانو حرام اورېدلي دا حرام کار دی ولې کړی ده ولې بیا دا حدیث تا نه دی اورېدلی دا حدیث چېرته جابل ملا حدیث بیانوي او ته یې نه بیانوي ته یې نه منې حدیث له ما نه خو د دې حدیث پوښتنه نه ده کړې داسې ته غوږ ونیسه داسې تا اوس دا حرام کار کړی دا مردارو ناروا کار دی کړی د علماو خبره دی ولې نه ده منلي نه زه تا ته هم دا خبره مې تا ته وکړه چې دا حدیث وایي چې حرام دي او ته وایې چې نه دي حرام ته په خره سور یې بل ته وایي مور باندې سور یې ته په خره باندې سور یې ته پروا نه کوې په دې خره باندې دې ګرځې راګرځې نه کاری محترمه تا ته ما وایو چې حدیث داسې دی تاسو ملایان حدیث بیانوي چې دا تصویر ایستل حرام دي زه بلا دې حدیث راګرځې په قسم په خدای دې خلکو عقل ته قاری صاحب محترم زه دې کومه ته ولې راځي دا د دوی هغه لاندې دغه نه ده هلته لږ ګرموالی پیدا سوی ده وه قربانه کلیسمه نو تاسې خو نه پوهېږي لږ هوا نیولې ده لږ هوا او دغه دلته بیا قاري صاحب موږ خو تیار پنچرۍ ځای ته ناست یو اعوذ بالله دغه بیا څه بلا ده اعوذ بالله من الشیطان دا د ورور ده کمانډر وای مایک خلاص کا وزیر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم چې ټول روغ او جوړ وئ زه خو ورختله نه کیز نوستو ما انتظار مې کوو د کاري صاحب ویډیو وینم خوشحالي بیان نه ورکوئ منه چې کاري صاحب بیان نه مو ته ډېر خوند رسکوي زه ډېر په شوق ویډیو کسمه د جذبات د علم تمیز سلام دی
او زه خطل نه خو باسي کال اپشن مرس که زه خپل کیز نوستم ښه مننه قدرمنس اللهم بل سوکر چګاوي هغه دا عکس دی لري که دا عکس دی لري که قربانه کدي سم دا عکس دی لري که ودي الله بنده ودي الله بنده کمنټ کې لیکلی وو کمنټ کې قاری سم څه شي لیکلی ډیر مغرور قاری وای ځکه د تا په خره باندې د زکات را برکړې وغیره رسیږي ځکه مې غرور کړی ده نه خبره دلته دا ده دا مخکې چې کوم عکس د چا لګولی او دا خو ټول نیشنلیست دی او دغه بلاوې دي زه دې ته حیران پاته یم دا آزاد مبارز آزاد د پښتو عزت د تا ډمو خویندو لیلام کړل بې شرفه بې عزته سپکو رزیلو خبیثو نجسو یو ورځ د خپل عزت غیرت وکړ خویندو د پردګونه وایستل ښځو د پردګونه وایستل او دا د تا غوندې بې شرفه مبارزینو پردګونه ځینې وایستل ځان ته د مبارزم ویلې ده ما خو دغو په لایفونو کې بې شرفو بې عزتو سپکو رزیلو دا تاسې د چا عکس لګولی دغه د ټولې پښتنې ښځې د باندې راوایستلې بې عزته یې کړلې سپکې یې کړلې دنیا ته یې وښودلې بالکل وی خو د مسلمانانو کې ونه ښودلې دای د پخره سوري دای د ډمتوب د وسی د لګي بیناموسي کوي خو تا که د دین او د پیغمبر په میډیا کې دفاع کوله درته رابسې عکس پلانی تاسې د دوسي مبارزین یاست تاسې د بیناموسي مبارزین یاست تاسې په دوسي او دلګي او بیناموسي کې مبارزه کوي تاسو ذلیل قومه ذلیل مبارزینو دغه میډیا کې تیار سره ښکاره کړه چې په پنجابیانو پسې د خاندل د ټولو پنجابیانو ریکارډ مو مات کړل که مو مات نه کړل بالکل خو دوی دلته فکر کوي داسې فکر کوي چې ښه راځه په خیر دا کسان څوک دي حفیظ مهرباني تاسې ما اخلاص کړه حفیظ دا بیا نور سره باندې خرابوي نه او خالص بیا ډېرېږي اوس هسې یم دا د نورو سره ښکېلي هم دا هم ډېر دي سید خالد شاه مهرباني تاسې ما اخلاص کړي یا دا یو کس لیکلی دی دغه وای دی دغه چې دوسانو دلګانو صفتونه دي ودې الله باندې څوک چې دوسي کوي حاجي ورته وایم یو څوک چې بېناموسي کوي ډاکټر ورته وایم دا خو د دوی صفت ده ودې الله باندې چا چې په یو صفت ځان موصوف کړ په هغه صفت هغه نوم به ورته اخلي بالکل همداسې د قاري صاحب محترم څوک چې د پسونو چوپاني کوي هغه ته تاسې ډاکټر وایاست نه ډاکټر خو چاته وایي چې د مسلمانانو علاج کوي او خدمت یې کوي نو دوسي کوي نو دوسي ورته نه وایي نو څه ورته وایي هنرمند ورته وایو نوی نوم یې راغلی قاري صاحب ښه دا ملګری څوک د مهرباني وکړي سعید مهرباني سعید صاحب سعید خالد مایک مخلاص کړئ سعید خالد سمیع الله مهرباني تاسې مایک خلاص کړئ جوړ بخیر ستړي مسئ قاري صاحب او ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام قاري صاحب ډېره بخښنه غواړو دا کوم کس چې راختلی و د علي وزیر تصویر یې لګولی و نو تاسې د یو کس له لاسه ټولو ته بد رد مه وایاست که هغه چیرې غلطه خبره کړې تاسې هغه ته غلطه خبره وکړئ ټولو ته بد رد مه وایاست لکه دا اوس چې کومه خبره تا وکړله چې دا یا دغسې دي یا هغسې دي ګور علي وزیر اوس بندي دی هغه د ټول پښتون قام په سر باندې بندي دی خالد یو چا په سر باندې ورځه سیکولاره سپي دې مینځه پښتون قوم بلا در وګرځي خدای او رسول او پیغمبر هم پدې کوي دا پلانای ما خو کار نه در باندې درلودلی
خو تاسو لکه د مړزګي سپي ګرځي را ګرځي یو بل ځای ته خولي غورځوي ما خو کار په تاسو نه درلودل ما کار مسلمانانو ور باندې درلودل نه خیر قاری سي او کوم شروع در باندې وکړه ګوریا دا پتلون مخلوق ته وایي ما کوم شروع در باندې وکړه بیا عذر کوي زاري به کوي سمو پرېږده بیا چغي بغاري وږي سمو پرېږده خو تاسو لکه د مرداري مچان یو ځای بل ځای ته لاړ سئ تاسو د نجاست مچانو یو ځای بل ځای ته لاړ سئ مسلمانانو ما څه ورته ویلي دي ما د دې سړي نوم تر اوسه زه ولاکه اوس هم پیژنم بیا یې ولاکه پیژنم پروا هم ولاکه د خلکو لره ما تر اوسه په دې اړه څه خبره کړې خو تاسو لکه د مرداري مچان ګرځي یو ځای بل ځای ګرځي ټول ورځ مو له رضالت او له شیطانت او له قوم پرستي او له خباثت بل کار نشته خو ګوریا والله کمی بیا شروع در باندې وکړله حارث محترم بیا به حیران پاتې یاست بیا به مو قصه خرابوي خبرې کوي زه ماما مې ناسته او ډېره زده کړه ده نه کوو او دلته کې تاسو موضوع بدل دی راغونتې بي پي دی هاي د خو یو تپوس در نه کوو دا یو مونږ نه وفات شي و یو میاشت مخکې کنه انوار خبره د سوکو کې بیا وایي چې یو ګلاس برکه څرنګه لګا حالته وایي دغه دی هاي دا بیا وایي چې تپوس کوم نه نو هغه خو کری صاحب لغونتې ما چې غوسه ده تپوس کولو ځای دی کنه دا خبره مهرباني سره خیال کوئ مهرباني نن کومه ورځ ده حارث صاحب نن خو د چوټۍ نه اوښتې ده یعنی د سپو د پرېمنځلو ورځ خو به نه وي د چوټۍ سي وي نه قارث محترم هغه ورځ تېره شوه زنجیر افغان صاحب زنجیر دا چا کسی د سپو صفت وي سپی باید په زنجیر کې وتړلی سي په څه شي په زنجیر کې جک صاحب مهرباني صاحب دا مونږ نه وفات شي یو میاشت مخکې نو هغه یو کال نه مریض و په کټ باندې وکنه لکه مونږ نه شو کوی نو هغه والا اوس مونږ دی هغه څه طریقه کار دی چې څومره وخت نه مونږ پیسې وبسې شو ټول عمر ته حساب وکړي ښه د روزي سرسایي مور کړی او احتیاطا د المنزونو فدیه مور کړی نو تاسو حساب ورته وکړي لکه څومره چې د روزي په بدل کې سرسایه د غمره د منزو په بدل کې سرسایه ورکړي ښه لکه اخیری کې کاری څه د 15 میاشتې رقم نشو کوي کنه کټ نه نشو پاسې بیا بیماری حساب ورته وکړي بیماری په حساب څومره المنزونه کیږي او د هر المنزو په بدل کې وای وسرسایه را یو ځای کړي ښه وري کړي المنزو په بدل هر منزو کې او ځا صحیح شو کوي او پنځو منځونه کنه کاری صاحب ټول منځونه بیره دا وایي ځکه ټول منځونه فرض دي نه جی خاصه صحیح شو کوي مهرباني الله محمد زاید خان مهرباني کوي دا بعض غیرتمنو پښتنو ته وایم ګوري موږ ته پښتانه قدر لري الحمدلله غیرتمن خلق دي که وزیر دي که ار قوم ده لیکن له دغه سپونه چې اوس هم پښتنه کې د به د کلیسا په دروازه کې نه چې سپي به پرېمینځي بالکل دا والله که د مظلومو پښتنو لغمه مړی وي دا والله که مظلوم پښتانه پیژني دا والله که د غوډي حقوقو لغمه مړی وي دا فقط په دې میډیا کې د لیونو سپو په شکل اکاونټونه جوړ کړي بس الته لاړ سي خولي غورځاري کې په دې د پښتنو بلا وګرځي د پښتنو د عزت دی بلا وګرځي د پښتنو د شرف دی بلا وګرځي دا فقط یا د کلیسا مزدوران په دروازه کې ناسي او یا سپي پریمینځل ته ستړي سي سپي پریمینځلي بیا راسي ټیک ټاک خلاص کې وای راځه کې دلته یو څه شی وکړل ښه پنجاب مزدور ویل وای د پنجاب مزدور یې د پنجاب نوکر او غلام یې که زه دروغ درته وایم دا قرآن می درته راواخیستل په 2019 کال کې می دا ملحدین در پیژندل ما ملحد ورته ویل تا ورته مبارز ویل په 2020 کال کې ما ورته ملحد ویل تا ورته مبارز ویل په خدای قسم دی ملحدین ورته چې به ما ملحد ویل د ټولو پښتنو مسلمانانو براته ویل وای د پنجاب مزدورا د پنجاب نوکر او غلام ما ته به ویل
اوس یې ځانونه قسم د قاری صاحب زه دلته شاید ناست یم چې دا خبرې تا کړې دي. الله اکبر. موږ د قربانه که ډېر مسلمانانو ته دا معلومات سته په هغه وخت کې که تا د علماو سفورت کړی وای دا ملحدین به نن به ورباندې برلاسی وي، نن به ورباندې قدرتمن وي. خو موږ تاسو څه شی کړي دي؟ دا اوس ګورئ د دې روافظو څومره توهین دغه پټ ملحدین چې موږ درته ښکاره کوو. کوم یو پښتون په نره سره راغلی د موږ سفورتي کړی ده؟ کوم یو مسلمان راغلی په نره سره د موږ سفورتي کړی ده؟ هغه کول خو یې لرې پرېږده، بلکې راځي څه راته وایي دا نه ده، دا وایي د ګلانو دپاره راځي، دا وایي د ګفټینګ دپاره راځي، دا وایي د شهرت دپاره راځي، دا وایي د پالورزو دپاره راځي. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. تا د ما د لایف دپاره ګورې 500 مسلمانان یاست، زه ګورې هغه څوک یم چې د تا خوشحالي ته زه ضرورت نه لرم، ځکه نه د زکات راځي کور ته، نه زنده‌آباد والا یم، نه پارټي لرم، نه بله لرم. تر ټولو مخکې د رب او د پیغمبر خوشحالي راته مهمه ده، بیا د تاسو خوشحالي و. لیکن د رب او د پیغمبر نه مخکې مو نه خوشحالي غواړم. د رب په خوشحالي کې کله نه خوشحاله کېږي یوه خبره ده، کنې هغه بیا ټول پوهېږي په دې باندې. دلته خبره دا ده، هغه مهمه خبره، عجیبه خبره مې ذهن ته راغله. سبحان الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. څه خبره مې مخکې له دې نه کوله؟ دی خلکو ته ویل چې ما حمایت کوي، دوی خلکو حمایت کول ده سیکولران. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. مایل بارک او وردک بارک. دغه خلق دا خلق نه ډېره مهمه خبره وه، اخیر را په یادېږي. واقعیتونه په دې واقعیتونو باندې خوا مه بدویه، او دا به زغموم سره، دا به څه شي کوو؟ دا به زغموم سره، دا واقعیت به را سره قبلوي، او دا حقیقت به را سره قبلوي. که قبلوي یو وارې مو کوردان، که نه قبلوي بل وارې کوردان. دا 500 دلته مسلمانان له موږ سره ناست، 500 مسلمانان. دا خو بیا پسې اورئ امکانه. د تاسې دې په الله قسم وي، د تاسې دې په واحد الله قسم وي، چا د المؤمن دارالحفاظ دغه لایپونو خپرونو ته ګروپونه جوړ کړي، سفورت یې کړي، حمایت یې کړي، دا ګز او دا میدان راځه په خیر. هیڅ چا هم نه دی جوړ کړی. قاري صاحب یو غیرتمند مسلمان نشته. د دې قرآن خاطر وکړي، رښتیا راته ووایه، دا ټول مسلمانان، دا المؤمن دارالحفاظ الحمدلله دومره خدمت یې کړی ده، مؤمن مسلمان ته معلومیږي، او موږ اجر له الله غواړو، له تاسو یې نه غواړو. لیکن د تاسو د په الله قسم می د دغه لایف د نجات دپاره تاسو کړي دي. خو زه به بیا درته وښیم ملحدینو ګروپونه جوړ کړي دي د لایف د خرابېدا دپاره. په کفر کې تر تا اخلاصمند دي که نه دي؟ همداسې ده. بالکل. روافظ و شیعو د دغه لایف د خرابېدا دپاره ګروپونه جوړ کړي دي چې دا لایف خراب کړي. تر تا غیرتمند ده که نه ده؟ د کلیسا مزدورانو، سیکولرانو، ملحدینو د دغه لایفونو دپاره ګروپونه جوړ کړي دي، دا لایفونه خراب. تا څه شي کړي دي؟ اول که حقیقت را باندې وایسته بیا بیا زغمه یم را سره، او که حقیقت را باندې نه وایسته بیا به داسې سره ځو راځو، بیا به ډوزې نه ولو، د خولې ډوزو ته بیا ضرورت نشته. څه شی مو کړي دي؟ دا اول دغه خپرونه نو د نورو علماو خپرونه